Hai, kadang-kadang dostanus dalam masyarakat kita yang څنګه جوړې په هر یې ډېر خوشحاله یم چې یو ځل بیا په ویډیو کې تاسو ته خدمت کوم او اوس زه تاسو ګورئ اوس زه د ویډیويي پروګرام د جوړونې په یوه سټوډیو کې یم نن ورځ مونږ او زه او یاسمین او بلبله مونږ درېواړه د ډیجیټل چین ویډیويي پروګرام په جوړولو بوخت یو او څو ورځې مخکې یعنې د مارچ په څلورمه نېټه او پنځمه نېټه د چین د ولسي سیاسي مشورتي کنفرانس کارنۍ غونډه او د چین ملي ولسي کانګریس کارنۍ غونډه په جلا جلا توګه په بیجینګ کې پیل شوی دغه دوی غونډې د چین په سیاساتي روان کې ډېر مهمې چارې دی مثلا فکر کوم چې لور یې په تېره بیا د چین ملي ولسي کانګریس لور په افغانستان کې د لویه جرګه په شان دی د چین دوی غونډې به د مارچ تر 18مې نېټې پورې دوام ولري نو په دې موده کې که تاسې د دغو دوو غونډو په اړه او د چین د اقتصاد او ټولنې او کلتور د پرمختګ په اړه څه پوښتنې ولرئ مهرباني وکړئ چې په کامنټونو کې راته ولیکئ او زه به تر خپلې وسې پورې ستاسې پوښتنې ته ځوابونه وړاندې کړم ستاسې په اند زما نننۍ بڼه څنګه ده کله دا د یو ویاندې د یوې ویاندې په توګه سینګار شوی او سور رنګ جامې پر تن کوم او زما تر شا دا د چین د CBD سیمې یعنې د سوداګرۍ مرکزي سیمې منظره ښیي ډېر جګ ودانۍ لیدل کېږي نو هر کله کوم چې تاسې د افغانستان د STR نیوز او د وطن ټلویزیون نونو له لارې زما د ډیجیټل چین 301 ویډیويي پروګرامونه وګورئ او د چین په راتلونکي دوو ورنیو کې به زه د چین د دوو مجلسونو د کارنیو غونډو په اړه معلومات تاسو ته وړاندې کوم او ځکه چې په دغه دوو غونډو کې به د نوي کال او یا د نوي د راتلونکو 5 کلونو لپاره د چین د پرمختیایي پلانونه جوړ کړي او دا ډېر مهم غونډې دي ځکه چې تاسې په دې پوهیږئ چې چین په نړۍ کې دوهم لوی اقتصاد دی او د چین اقتصاد پرمختګ هم د ټولې نړۍ د افغانستان پاکستان هند او د بېلابېلو هېوادونو په شمول ټولې نړۍ ته ګټور وي نو زه به داسې ګټور او ارزښتناک معلومات تاسو ته وړاندې کړم هیله ده چې زما تر کوښښونو لاندې به د چین او افغانستان ترمنځ د خلکو ترمنځ تګ راتګ پیاوړی شي دا زما اصلي موخه ده او ستاسو له پاملرنې څخه ډېره مننه او زما پوښتنه دا ده چې عموما د افغانستان په لوی جرګې کې څومره استازي او غړي ګډون وکړي د شمېرنې له مخې ښایي سږ کال د چین په دوو غونډو کې په دغو دوو غونډو کې شاوخوا د بېلابېلو سیمو قومونو او د ښځو او نارینهوو او د بېلابېلو ساحو استازي څه باندې 15,000 استازي او غړي اوس په بیجینګ کې په دغو دوو غونډو کې ګډون کوي اوس غواړم چې په دې ویډیو کې تاسو ته زموږ د ویډیويي پروګرام د جوړونې چاپېریال وښیم زما په چارچاپېر کې د دغه تارار سټوډیو په بام کې تاسې ګورئ ډېر زیات ډیوې ترتیب شوی دی فکر کوم چې دلته شاوخوا 100 ډیوې ځای پر ځای شوی او ډېر تیزې وړانګې شته او
داسې کامیرا یو دوه درې او څلور فکر کوم چې څلور کامیرې په ګډه کار کوي په دې ځای کې په دغه تلویزیون کې ویاند خپل د ثبتېدو حالات کتلی شي ګورئ په دې ځای کې زموږ د CMG نښه هم لیدل کېږي دغه راز وګورئ یاسمین اوس په سټوډیو کې په کامیرا کې لیدل کېږي یاسمین打个招呼嘛哎呀根本看不见你站偏了你不能站在镜头前面吗只是一个黑影你往后退ګورئ باید تر وړاندې لاندې ولاړه وي نو په ښکاره توګه بلې خوا او په دې ځای کې بله څه کوي او دا زموږ متنونه په دې کمپیوټر کې ښودل کېږي او دغه ځای زموږ د سینګار شیان دغه ځای یو کړکۍ شته نو ورڅخه څرګندېږي چې اوس ډاکټران او کسان په بره خونه کې کار کوي له ما سره اوسي او زه به اړوند معلومات تاسو ته وښیي دغه ځای دوه دروازې شته په بره خونه کې او دا زموږ د ویډیویي پروګرامونو کسان这是我们的摄影师小哥哥们کسان سلامونه你好就是普什图语问好就是 سلامونه 你刚才录的就是普什图语节目او په دې ځای کې هم ډېر زیات تلویزیونونو داسې د ویډیو د جوړونې بهیر د څارنې لپاره کارول کېږي دوی په دې ځای کې مشوره کوي او ډاکټران د ویډیوګانو د جوړونې په ترڅ کې د داسې ماشینونو له لارې دغه ویډیو د جوړونې بهیر کنټرولولی شي大家好谢谢你们辛苦啦ستړی مشئ辛苦啦څنګه قدرمنو دوستانو آیا تاسې اوس په دې پوه شوئ چې زموږ ویډیوګانې او ویډیویي پروګرامونه څنګه جوړ شوي دي او په کوم چاپیریال کې یې جوړ شوی دی نو ستاسو له پاملرنې څخه ډېره مننه کوم نو هرکلی مو کوم چې د هره ورنۍ په پنجشنبې د افغانستان د STR نیوز تلویزیون او وطن تلویزیون کې زموږ د ډیجیټل چین پروګرام وګورئ مننه خدای پامان